د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل له موره یو ده. ننګرهار والي تازه څه کارنامه وکړله؟ هغه افغانان چې تورخم څخه یا پاکستان څخه جلابات ته داخلیږي د هغو لپاره یې نن ورځ کوم اقدام بل ترسره کړ. دا چې والي تازه څه کړي دي په همدغه ویډیو کې جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. تورخم کې جوړ شوي کمپ ته د مرستو راټولول پیل شول. نن پنجشنبه د اپریل میاشتې په 2 نیټه د ننګرهار والي په تورخم ښارګوټي کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره جوړ شوي کمپ ته مرستې راټولې کړې. د ننګرهار والي په تورخم کې د راستنېدونکو کډوالو لپاره جوړ شوي کمپ ته د کمپلو، توشکو او بالښتونو په راټولولو سره له خپل ځان نه دغه کمپین پیل کړ تر څو نور کسان هم وهڅول شي چې په دغه ولایت کې له جوړ شوي کمپ سره د اړمنو لاسنیوي ته ور ودانګي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ښاغلي میاخیل په تورخم ښارګوټي کې د تورخم دروازې د احتمالي خلاصېدو په صورت کې له کوزي پښتونخوا او پاکستان څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره احتیاطي کمپ جوړ کړ. دغه کمپ چې د شاوخوا 10,000 کسانو پکې ځای کېدلی شي اوس ورته د کرونا فنډ په نوم صندوق پرانیستل شوی چې تېره اونۍ هم ښاغلي میاخیل له دغه صندوق سره خپل او د یو شمېر نورو کسانو مرسته شریکه کړه. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل نن د وري میاشتې په 14 نیټه د یو کنفرانس پر مهال وویل چې تورخم لویې لارې د احتمالي پرانیستلو پر مهال یې په روغتیایي، خدماتي او امنیتي برخه کې خپل تدابیر پیل کړي دي تر څو د یادې لارې راستنېدونکي ټول کسان د 14 ورځو څخه تر 21 ورځو پورې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه قرنطین کړی شي. ښاغلي میاخیل په ننګرهار کې دغه اقدام وروسته له هغه کوي چې په پاکستان او کوزه پښتونخوا کې د کرونا وایرس د خپرېدو په حال کې دی او په پاکستان کې د دغه وایرس څخه کم 2000 مثبت پیښې ثبت شوي دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.